درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ. دا د زموږ او تاسې د وعدې سره سم نن یو ځل بیا د ام پی ایل په اړه کلاس اخلو. موږ به په دې کلاس کې په دوه موضوعاتو باندې خبرې وکړو. یو دا چې ام پی ایل څه ګټه لري موږ او تاسو ته، او دوهم دا چې څه ډول موږ کولی شو ام پی ایل ته اپلای وکړو ترڅو امازون د موږ هغه اپلیکیشن اپروف کړي. ام پی ایل چې د مایکرو پرایویټ لیبل شارټ فارم دی، په دې معنا چې موږ او تاسې کوم پرایویټ لیبل کوو هغه جدا یو څو سټیپونه لري چې هغه دپاره شاید وخت ته پیسو ته اړتیا پیدا شي. مګر ام پی ایل یو داسې پروسه ده چې موږ او تاسو سره د پرایویټ لیبل د هغه سټیج چې د هغې ته رسیدو په خاطر موږ ته یو زمینه سازي کوي. په څه معنا؟ مثلا یو نفر دی، یو پروډکټ انتخاب کړی دی، ټارګېټ کړی دی، خو هغې دپاره شاید بودیجه هم ونه لري چې دی هماغه کومه پروسه چې مخکې یوسي د ټریډ مارک رجستر کول دي، او که پیسې هم ولري شاید دومره وخت ونه لري. ځکه زموږ ملګرو هم دغه تجربه کړې ده چې دوی کله ټریډ مارک دپاره اپلای کړی دی، له 6 میاشتو تر 10 میاشتو پورې وخت ترې نیولی دی، دوی منتظر پاتې شوي دي. نو یو نفر شاید دومره وخت ونه لري چې د خپل پروډکټ د ثبت کولو په خاطر پاتې شي ترڅو د ده پروډکټ هم ثبت شي، برانډ رجستر شي. مثلا دغه یو پروډکټ دی، صفا المروج. تاسې که دغه پروډکټ وګورئ دوستانو، مثلا دا پروډکټ د دې برانډ نوم دی صفا المروج. یو نفر به وي خپل ځان دپاره به برانډ لري، یو لوګو به لري، خو دې دپاره شاید دی وخت ونه لري ترڅو منتظر پاتې شي 1 کال 6 میاشتې وخت، د 6 الی 1 کال پورې وخت ترڅو د ده دغه کومه لوګو چې دا کوم نوم چې دی دا ثبت شي. له هغه وروسته دی بیا وکولی شي دغه خپل پروډکټ د یو برانډ نوم لاندې خرڅ کړي. نو امازون د دې دپاره یو بل نوی اپشن خلاص کړو، هغې ته وایي MPL، یعنی مایکرو پرایویټ لیبل. ګټه یې څه ده؟ ګټه یې دغه ده چې ته که هر وخت په خپل نوم باندې د خپل برانډ نوم لاندې یو پروډکټ خرڅ کړې، تا سره کمپیټیټران نور سیلران نشي راتلی ستا په لیستینګ کې ځان شامل کړي. دوی به دلته هغه کوم نور سیلران چې راځي هغه اپشن به دلته نه راځي، او احیانا که چا میټو وکړله در سره، ته کولی شي خپل پروډکټ کې تغییرات راولې او یا هم منتظر پاتې شي ترڅو د تا برانډ اپروف شي. له هغه وروسته ته کولی شي هغه سیلر د خپل لیست څخه وباسې. خو هغه خلک چې برانډ دلته لیکل شوی وي، په برانډ نوم باندې یو پروډکټ ولري، یعنی بل سیلر دومره جرأت نشي کړلی چې هغې سره میټو وکړي. ولې نشي کولی؟ څو علتونه لري. یو دا چې په دې باندې ډاریږي چې د دې لیست مکمل کنټرول د هماغه اونر سره دی. کولی شي په ټایټل کې تغییرات راولي، مثلا دغه کمفور آیل چې دی دا شاید ماته بیا کلوف آیل باندې بدل کړي. یو له دې څخه ډاریږي. بل له دې څخه ډاریږي چې احیانا دغه پروډکټ دغه لیستینګ چې دی شاید فاسټ مووینګ باندې بدل شي، په ورځ کې په سلګونو په زرګونو یونټ خرڅ شي. هر کله چې دغومره اندازه سیلز ته ورسیږي، طبیعي خبره ده چې دغه د لیست اونر چې دی خپل برانډ رجستر کوي، او هغه شاید وخت ونیسي 6 میاشتې. 6 میاشتې بعد هم کولی شي هماغه نفر د لیست څخه لرې کړي. نو دا و د ام پی ایل ګټې. چې یوه بله ګټه یې مهمه ګټه یې دغه ده چې تاسې د جنریک نوم څخه خلاصیږئ. دلته مثلا دا پروډکټ به برانډ نوم خو دا لري، دا وګورو دغه دی، دلته یې جنریک لیکلی دی برانډ نوم. یعنی کسټمر، ځینې کسټمر چې پوهیږي جنریک او برانډ څه معنا لري، هغوی دا درک کولی شي چې زه باید له کوم لیستینګ څخه، د کوم نفر څخه، د کوم سیلر څخه د خپل پروډکټ واخلم.
نو دوی بیا د جنریک پر ځای سندوس ته ډیره ترجیح ورکوي، ځکه دوی پوهېږي چې دا برانډ دی او امازون هم اپروف کړی دی. نو ام پی ال یو څو ګټې مې تاسې ته وښودلې. تاسې کولی شئ د ام پی ال د ګټو په اړه نور هم معلومات ترلاسه کړئ. خو عموما دوه ډوله خلک د ام پی ال څخه استفاده کوي. یو هغه خلک چې خپل ځان دپاره یو پروډکټ لري او غواړي خپل پروډکټ لانچ کړي، هغوی د ام پی ال ته اپلای کوي. مثلا د موږ او تاسې د کمیونټي یو ملګری دی سید احمد عادل، هغې خپل یو پروډکټ د عادل د نوم لاندې لانچ کړی دی. هغه کولی شي دلته د برانډ په ځای خپل نوم ولیکي، عادل. دلته د برانډ کې به عادل راځي. که یو وخت دغه پروډکټ پر مخ ولاړی، دا کولی شي خپل ټریډ مارک رجستر کړي. دا یو ډله خلک دي. بل ډله خلک دي په مارکیټ کې یو پروډکټ پیدا کوي، مثلا دغه سندوس پروډکټ دی، ګوري چې په امازون کې ټریډ مارک رجستر دی که نه دی. کله چې مطمئن شو چې دا په امازون کې نه دی رجستر، له هغه وروسته د زی ام پی ال ته اپلای کوي. ګټه یې چې ده، یو دا چې ځان یې محفوظ کړلو ترڅو آی پی کمپلین ورباندې را نشي. ځکه ځینې خلک نه پوهېږي، ځینې ملګري، چې کوم پروډکټ برانډ دی او کوم پروډکټ نه دی برانډ په امازون کې. موږ او تاسو لږ وروسته بیا عملا هلته په فورم کې هم وینو. د دوی یو شرط دا دی د امازون، چې کوم پروډکټ ته چې ام پی ال کې اپلای کوي، هغه باید برانډ رجستر نه وي. هر وخت که تاسو یو پروډکټ پیدا کړلو چې غواړئ ام پی ال یې کړئ، هغه که په امازون کې برانډ وو، تاسو ته امازون خبر درکوي چې ته نشي کولی دغه پروډکټ لیست کړې، ځکه دا برانډ د انټلیکچوال پراپرټي پالیسي په خاطر تا ته اجازه نه درکوي. نو یو محفوظه لاره ده ترڅو تاسو خپل ځانونه خوندي کړئ د آی پی کمپلین څخه. نو دا دوهمه ډله خلک وو. موږ او تاسې هم د دوهمې ډلې د خلکو په څیر نن خپل پروډکټ دپاره دلته اپلای کوو. راځو څه ډول موږ کولی شو د ام پی ال دپاره اپلای وکړو. لکه د نورو پروسو غوندې موږ او تاسې راځو، مینو ته راځو. دلته راځو، موږ او تاسې کټلاګ آرټ پروډکټ وهو. دا مو چې کله ووهه، له هغه وروسته راځو I am adding a product not sold on Amazon، دې باندې کلیک کوو. له هغه وروسته موږ تاسو ته د آیټم نوم او پروډکټ ټایپ راځي. زه به تاسو ته وښیم چې زه څه ډول پروډکټ غواړم دلته لیست کړم. لکه څه ډول مې چې مخکې تاسو ته د سندوس یو مثال درکړلو، ګورئ هغه هم ام پی ال کړی دی، زه یې هم ام پی ال دپاره اپلای کوم. که امازون اپروو کړو، زه به هم همدغه د سندوس پروډکټ خرڅوم د خپل برانډ نوم لاندې. او که امازون اپروو نه کړلو، دغه دی، دغه سندوس د برانډ نوم دی. دا چې څه ډول موږ باید عکسونه واخلو، هغه هم وروسته درته ښیمه. موږ او تاسې راځو چټ جي پي ټي ته، خپل پخواني یار ته. دلته به راشو، وبه لیکو چې write me an Amazon title for مونږه سندوس آیل دی. سندوس آیل for چی شی، دلته عکس کې به یو ګورو. نه، سندوس آیل سیسم آیل for hair and skin. دا انټر کوو. دا مو چې کله انټر کړو، موږ او تاسو ته به چټ جي پي ټي یو ټایټل ولیکي. تاسې کولی شئ یو بهترین ټایټل په همدې باندې ولیکئ چټ جي پي ټي باندې. له هغه وروسته یو انتخاب کړئ. هر وخت مو چې انتخاب کړو، له هغه وروسته راځئ په آیټم نیم کې همدغه یو ټایټل چې دی دا پیسټ کوئ. زه به دا کوټیشن مارکونه ترې ایسته کړم. له هغه وروسته امازون خپله په اتومات ډول هم موږ ته پروډکټ ټایپ دپاره یو کټګوري پیشنهادوي. که همدا مو خوښه وه کنفرم وهئ، او که خوښه م نه وه، کولی شئ له دغه ځای خپله یو بله کټګوري انتخاب کړئ.
ښه. منتظر به شو تر څو موږ او تاسو دلته راځي د برانډ نوم دلته راځي. که موږ او تاسو دلته چک مارک وهو this product does not have a brand name، موږ او تاسو ته په اتومات ډول جنریک راځي. او اکثره کټګوریانو کې که جنریک ولرو پروډکټ ایکسټرنل آی ډي ته هم ضرورت نشته، کولی شو I don't have a product ID انتخاب کو. خو که چیرته ته غواړې دغه برانډ په نوم ثبت کړې، مثلا سندس ثبت کې، بیا نو ته نشې کولی چې دغه مرحله سکیپ کې. شاید په ځینو کټګوریو کې تا ته اجازه درکړي یا اگزمشن ته اپلای وکړي، خو کله دې چې برانډ نوم انتخاب کړو په دې معنی چې د تا پروډکټ آی ډي نمبر لري. ښه، موږ اوس پروډکټ آی ډي نمبر راخلو. بیرته به راشو عکسونو برخې ته. د موږ او تاسې پروډکټ دغه دی، تاسې وینئ د پروډکټ آی ډي نمبر دی 621 اویا زره او 1388. 1388 دغه پروډکټ آی ډي نمبر ورکوم. او که کومه ستونزه یې درلودله بیا ما تیار خپل ځان دپاره یو احتیاطي بل مې راخیستی دی. زه چون پروډکټ ډېر لیست کوم، ما خپل ځان دپاره بارکوډونه اخیستي دي له ویب سایټ څخه. ښه، اوس به مونږ دغه نیکسټ وهو. کله مو چې نیکسټ ووهه، مونږ او تاسې به مخکې د تګ اجازه را نه کړي، ځکه مونږ او تاسې دلته د برانډ نوم انتخاب کړی. نیکسټ مې ووهو، تاسې ولیدل چې ما ته یې د مخکې تګ اجازه را نه کړله، لیکلي دي برانډ اتورایزیشن ریکوایرډ. نو دې دپاره مونږ اوس چې کوو اپلای کوو، تر څو مونږ اپلای به وکړو تر څو اپروول واخلو. نو اپلای ټو سیل وهو. هر کله مو چې دغه اپشن انتخاب کړو مو وهه، له هغه وروسته موږ او تاسې دغه رهنمود دی، دغه رهنمود هم لوستلی شئ تاسې. په دې رهنمود کې ماته ویلي دي چې ته باید د دغه پروډکټ چې سندس نومیږي، دلته به یې نوم وي، دغه دپاره اپلای کوې، دغه مشخصات ورکړه. دلته یې د مانه د پروډکټ آی ډي نمبر غوښتی دی. زه هماغه آی ډي نمبر راخلم، کاپي کوم یې، دلته یې پیسټ کوم. پروډکټ ټایټل یې راڅخه غوښتی دی، هغه هم را اخلم، دلته یې پیسټ کوم. منیفکچرر څوک دی؟ تاسې ګورئ چې هره کمپني وه یا تاسې ته خپل پروډکټ معلوم وو، یا کوم پروډکټ چې غواړئ هغه لیست کړئ، د هغې منیفکچرر څوک دی هغې نوم لیکئ ورته. ام منیفکچرر ال څوک دی؟ القهوجي فیکټري. القهوجي فیکټري صحیح مې لیکلی، فیکټري. ښه، پروډکټ ډسکرپشن هم تاسو کولی شئ چټ جي پي ټي په واسطه یې ولیکئ. write me description for it. چټ جي پي ټي به تاسو ته یو ډسکرپشن هم ولیکي. کولی شئ دغه ټول ډسکرپشن هم هلته پوسټ کړئ، او کولی شئ ورته ووایئ میک اټ شارټ، لږ کوچنی که. تاسو به خپل هغه لولئ، ډسکرپشن دقیق به لولئ تر څو غیر ارتباطي موارد مو نه وي پوسټ کړي ورته. ښه، دغه معلومات د پروډکټ په اړه و، دا خلاص شول. موږ او تاسې اوس راځو د خپل د پروډکټ لپاره کټګوریان انتخابوو. چون د موږ د هیر آیل او سکین آیل کټګوري ده، دغه ورته انتخابوو، سرچ کوو یې. په دې کې د موږ دا کټګوري هم راځي، شامپو کټګوري نه راځي، سیروم کې هم تقریبا چانس شته دی چې راشي. دغه نور چې دي غیر ارتباطي کټګوریان دي، دا نه انتخابوو. او د نه تیریږو. ښه، همدغه دوه کټګوریانې بس دي، هیر آیل او سیروم. یا بیخي دې نه هم تیریږو، هماغه هیر آیل صحیح دي.
مونږ ته یې دلته شرطونه ایښي دي چې په دغو شرطونو تاسې کولی شئ اپلای وکړئ. مونږ څخه یې ریل ورلډ امیجز غوښتي دي. ریل ورلډ امیجز په دې معنا چې دا پروډکټ یا باید تا د میز په سر ایښی وي او یا دې دا پروډکټ لاس کې نیولی وي لکه دغسې وګورئ، یا د میز په سر ایښی یا د ځمکې په سر یا فرش په سر، تر څو دوی پوه شي چې دغه ډیجیټلایز عکس نه دی، په کمپیوټر باندې نه دی جوړ شوی. نو دلته یې لیکلي دي چې دغه باید څه شی ولري، انکلود فرانټ اینڈ بیک آف پکیج. تاسې وینئ چې زما دغه کې هم فرانټ، ما بیخي څلور طرفه د دغې څخه د پکیج څخه عکسونه اخیستي دي او حتی څو طرفه مې د پخپله د آیټم څخه عکسونه اخیستي دي. بلې لیکلي دي چې انکلود بارکوډ. تاسو لیدلی شئ چې د ما په عکس کې بارکوډ هم راغلی دی، دغه دی. او بلې لیکلي دي چې پروډکټ آی ډي نمبر باید پکې موجوده وي، که هغه وي اف اپلیکیبل وي که نه. ما مخکې ویل چې شاید په ځینو کتګوریانو کې ونه غواړي، خو په اکثره کتګوریانو کې اپلیکیبل ده دغه مسله. او انکلود برانډ نیم، برانډ نیم هم دغه د ښکاري موږ او تاسې په پروډکټ کې دغه د سندوس هم په انګلیسي هم په عربي. او لیکلي دي چې انکلود images of product package or unpackaged. تاسې ولیدل چې دا هم په داخل د پکیج کې و او هم بیرون د پکیج څخه ما ایستلی و، دغه دی. نو دواړو حالتونو کې ما عکس اخیستلی دی. او دریم یې لیکلی چې ایمیج آف پروډکټ انفولډ، که چیرته دغه شیان وي چې ټولېږي لکه کالي و دغه شیان که نه، هغې دپاره باید انفولډ عکس واخیستل شي. که موږ اوس دلته راځو هغه عکسونه اپلوډ کوو، راځو ډاونلوډ ته. دغه عکسونه تر لسو پورې عکسونه تاسې اپلوډ کولی شئ. ما څو دانې انتخاب کړل، 8 دانې یو دغه دي، دا ما انتخاب کړل. زه ورته وایم عکس مې دواړه اړخونه لري، بارکوډ هم لري او یو پی سي نمبر هم لري، برانډ نوم هم لري او او په پکیج او غیر د پکیج څخه مې هم عکس اخیستی. دغه هم انتخابولی شئ که نه، که انتخاب وګورو چې څه کېږي. همدلته که کوم کامنټس چې لرئ کولی شئ هغه هم ورسره ولیکئ، که کومه برخه کې څه زیاتول غواړئ. نور به تاسې راشئ خپل معلومات به دلته ورسره اضافه کړئ. مثلا زه به ورته ورکړم او موبایل شماره به مې هم ورکړم 00 281. د مونږ او تاسې هغه کوم فرم چې و د ام پی ایل په خاطر هغه تکمیل شو. تاسې کولی شئ یو ځل مرور پرې وکړئ چې کوم ځای کې مو اشتباه نه وي کړي. له هغه وروسته په اسانۍ سره تاسې د سبمیټ بټن وهئ. وګورئ یو هغه پاتې دی، کوم ځای کې اشتباه راغلی ده، موږ به راشو وګورو دغلته. موږ دلته دغه چک مارک نه دی وهلی، دا به یې ووهو، ګر چې د موږ هغه نه دی اپلیکیبل نه دی دغه اخري اپشن یې، خو بیا موږ به انتخاب کړو تر څو دغه د موږ فورم چې دی دا سبمیټ شي. منتظر کیږو، دغه دی. موږ ته په د موږ تاسې اپلیکیشن څنګه شو، سبمیټ شو او د دې استیمیټډ ډیسیژن چې دی تقریبا څومره شپږ ویشتم تاریخ پورې وخت نیسي. خو اوس وخت کې ما کله چې اپلای کړی دی، بالخصوص سعودي عربستان مارکیټ ته بیخي زر اپروول راغلی دی. تاسو کولی شئ د خپل اپلیکیشن سټیټس دلته وګورئ. دلته راشئ کتلاګ ته، کتلاګ کې ویو سیلینګ اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسې به دلته خپل هغه وګورئ، هغه اپلیکیشنونه چې مخکې تاسې ورته اپلای کړی دی او دغه انډر ریویو چې دی د موږ او تاسې د سندوس په نوم هغه کوم برانډ چې دی هغې دپاره م اپلای کړی او دا هم د کیس آی ډي نمبر دی. زه به تاسې ته خپل ایمیل خلاص کړم، وګورم چې تاسو ته کوم دوه ایمیلونه چې راځي هغه تاسو ته وښیم. نو بېرته به زه سکرین شیر کړم. تاسې کمنټ کې ولیکئ سکرین ښکاري درته الکوزی صاحب؟ دلته به همدغه
کوم. هو ښه سمه ده درته ښکاري. هر کله چې مونږ اپلای وکړلو له هغه وروسته مونږ تاسو ته یو دغسې ایمیل راځي. تاسې وګورئ دلته یې لیکلي دي چې م، د مونږه ټیم وایي د مونږه انټرنل ټیم چې دی دغه ایشو باندې کار کوي او مونږ به ډېر زر ستاسو سره تماس ونیسو. We will contact you as soon as we have the update. که دغه ایمیل اول تاسو ته راځي کله چې دوی ته دا هغه ورسیږي، کیس ورسیږي. له هغه وروسته مثلا هغه ورځ ما اپلای وکړلو، ما تقریبا په 3 بجې څو هماغه 3 بجې 3:30 دغسې به مې اپلای کړی. 3:40 باندې دغه ایمیل راغی او په 4:16 باندې اپروول راغی. ما ته یې لیکلي دي چې we have completed our review please allow 24 hours. د لږ ستو وخت په غوښتنه یې کړې ده او دلته یې لیکلي چې you can complete SN creating using your preferred view. او کومې پالیسیانې چې دي هغه هم تاسې لوستلی شئ. له هغه وروسته یې ویلي دي چې تاسې کولی شئ دغه لیست وکړئ، یعنې په امازون کې لیست کړئ. نو دغه وخت ما څخه یې بیخي کم وخت ونیو. تاسو ته شاید فرق ولري، شاید تر ما هم زر تاسو ته دغه اپروول راشي او یا شاید وخت ونیسي. خو عموما امازون چې څومره تاسو ته هغه ښودلی دی اکسپیکټډ ډیټ په 4 تاریخ کې، په دغه جریان کې حتما تاسو ته یو جواب راځي د ریجیکټ او یا هم د اپروو. که خامخا ریجیکټ شو تاسو ته علت وایي چې په دې دلیل. که مو هماغه معیارات بیرته پوره کولی شول تاسو کولی شئ دوباره اپلای وکړئ، او که معیارات یې دغسې وو چې لوړ ونه پوره کېدل، مثلا دغه برانډ مخکې له مخکې رجسټر و ټریډ مارک غوندې، بیا نو نشئ کولی هغې ته اپلای وکړئ. نو دا اوس موږ او تاسې د نن کلاس موضوع چې ورباندې مو بحث وکړو. انشاءالله بل کلاس کې به بیا په نورو موضوعاتو غږیږو. که کوم ملګري څه پوښتنه لرله کولی شي زموږ د ټیک ټاک لایف خپرونې ته راشي چې د سعودي عربستان په وخت د شپې 10 بجې موږ لایف راځو، هلته خپلې پوښتنې مطرح کولی شي. او موږ به هڅه وکړو دغه ویډیو هر څومره زر چې کېږي یوټیوب ته هم پورته کړو. تاسې کولی شئ یوټیوب کې هم لاسرسی ورته ولرئ. سمه ده. زه دغه ویډیو اپلوډ کوم انشاءالله تاسو ته بیا د لاسرسي وړ شي. نو ټولو دوستانو څخه مننه چې ګډون وکړو. فعلا ښه وخت. خدای پامان.